ننګرهار کې د جک مؤسسې په همکارۍ د ننګرهار عامې روغتیا ریاست له 80 روغتیایي مرکزونو سره 43 قلمه روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. عامې روغتیا ریاست ته د دې وسایلو د سپارلو پر مهال د ننګرهار مرستیال والي هم حضور درلود او د جک مؤسسې له مسؤلینو یې مننه وکړه. ورته وخت د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دې وسایلو ته اړتیا ډیره او تر ډیره بریده به ورسره روغتیایي مرکزونو کې د طبي وسایلو د کمښت ستونزه حل شي. جک مؤسسې شپېته کلینیکونو ته چې کوم وسایل طبي وسایل غیر طبي وسایل واخیستل راوړله دا یقیني ضرورت و په هغه ځای کې چې کله طبي وسایل نه وي نو خدمات نه کېږي. نو دا کلینیکونو ته راورسېدل دا به ولس ته نه برخمن شي. همداسې نور مؤسساتونه موږ غواړو چې موږ زموږ سره په دې کلینیکونو طبي وسایل غیر طبي وسایل دا تقریبا 40 قلمه دي او شپېته کلینیکونو ته به ځي او دا کافي تعداد سامان و تاسو ولدلو. شریف پر نړیوالو مؤسسو هم غږ وکړ چې د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې وکړي چې ولسونو ته په ښه توګه روغتیایي خدمات وړاندې کړي. ورته وخت د جک مؤسسې د ولایتي دفتر تخنیکي مرستیال ډاکټر جهاد الله سباون وایي دغه مؤسسه د مرکز او ولسوالیو په کچه روغتیایي خدمات وړاندې کوي او راتلونکي کې به هم خپلې مرستې دوامداره ساتي. دغه روغتیایي خدماتو د باکیفیته کولو لپاره جک مؤسسې د شپېتو روغتیایي مراکزو لپاره 4 قسم اجناس چې په هغې کې طبي غیر طبي همدارنګه برقي او د حفظ صحي اجناس شامل دي خریداري کړه چې په نږدې وخت کې به ټولو دغه شپېتو روغتیایي مراکزو ته سپلای کړی شي او هغوی ته به ورولېږل شي تر څو باکیفیته خدمات د دې په لیږلو سره وړاندې کړي. د راتلونکي دپاره په هر کوارټر کې موږ همدغه شانې 50 کلینیکونه انتخابو د هغوی دپاره په دغسې ورته سپلای کوو ورته خریداري کوو هغوی دپاره تر څو باکیفیته خدمات وړاندې کړي. د یادولو ده چې دغې مؤسسې له دې مخکې هم د ننګرهار عامې روغتیا له روغتیایي مرکزونو سره د وسایلو ترڅنګ نورو برخو کې هم مرستې ترسره کړي دي.